الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ څه در شروع په باب د توحید کې د توحید څخه فائدې مو ذکر کړل. غدا چې دنیا کې انسانانو پیدا شوی د دې عقیدې د وجنه اساسي او مهم رکن دی په دین د اسلام کې. عمل چې قبليږي هغه توحید د وجه د دنیا او د آخرت د عذاب نه سړی بچ کیږي په عقیده د توحید، او دغه شان د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه سړی بچ کیږي په عقیده د توحید باندې. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپارښت چې انسان نه نشيږي د توحید د وجه. د سړي په عبادت کې چې خوند برابرېږي د توحید د وجه. سړی چې رب العالمین له نږدې کېږي د توحید د وجه. الله رب العزت چې د بندن راضي کېږي د توحید د وجه. انسان چې سفارش کوي به عام ګناګارانو له توحید د وجه. د ابلیس علیه اللعنه د قبضینه شکل سره بچیږي د توحید د وجه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې چې انسان له قبلې د توحید د وجه. نن به د کلمت التوحید خبره ذکر کو، لا اله الا الله محمد رسول الله. دلیل په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه هغه شی دی. سورۃ العمران اتل سمبرایت کې الله عز وجل فرمایي شهید الله الله عز وجل وحی کړی دا انه د دې خبره لا اله الا هو، نشته حقدار د بندګۍ سوا د غنا. انت عید باندې به سوال رسول حاصل دار چې الله خو مدعین ته څنګه به شاهد جوړیږي. شهیده کې معنا د قال دا، شهیده کې معنا د قد واحده، شهیده کې معنا د بیان و غیره. او ملائکم کوي کوي او د قشان اولو العلم قائما بالقسط، هغه چې اهتمام کوونکي دي د توحید. د قائم بشره کې شکل بار شي دي کې به معنا د اهتمام. لا اله الا هو العزيز الحكيم، نشته حقدار د بندګۍ سوا دا غنه هغه زور ورته او د قشان د حکمتونو والا. او بل ځای کې به فرمایي چې فعلم پویشا انه بدی خبره باندې چې لا اله الا الله، نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. سورہ محمد 19 آیت کې دا خبر الله عز وجل ذکر کړی دی. اصل کې د دې کلمې معنی دا شو چې لا معبود بحق الا الله، نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. معبود بر حق څوک دا الہ اسم د الله دی، دې خبر موجودن دی. او څوک به حقن دی، څوک لنا دی، څوک دا الا معنی د غیرو سره دی. او الا معنی د غیرو په هغه ټیم کې راځي چې ورسره د نکرین یو د جمع او د غیر محصور نه. ظاهر ته معنی چې الہ اسم د الله دی، الا الله معنی د غیر الله د غیر لپاره خبر. دلیل به دی باندې کومه معناګانې چې داخلت نوري کوي لکه لا معبود الا الله، نشته معبود مگر الله، دا معنی باطل ده په دې مقام کې. وجه دا ده ان دې معنی د شي جوړیږي ان كل معبود بحق او باطل هو الله. هر معبود چې دغه بندگی شوی دا برابر خبره ده، کاغه یقیني دی او کاغه باطل دی هغه الله دی. دا خبره غلطه ده، بلکې معبود بر حق، حقدار د بندگی چې دغه واځي رب العالمین دی. نه پته خو چې دا څومره معبودان دي خلکو نیولې دي، کاغه انسانان دي، کاغه پیرین دي، کاغه یو شی دی کبل شی دی کمړي دي ژوند دي، هغه ټول باطل دي، هغه ناروا دي. چا د شي معنا کړی چې لا خالق الا الله، خالق نشه سوا د الله نه. دم بین هدي مخکې معنا نه یو جز دی، لیکن دا په دې مقام کې مقصود نه دی. وجه دا واکه چیرته مقصود په دې مقام کې دا خبره ویني به چیرته د محمد رسول الله د مکه مشرکانو په خپل مابین کې جنجال نشي راتلی. او هم اقرار په دې خبره باندې کو چې حقدار د خالق هغه رب العالمین دی، خو لیکن دا موږ د منو چې څومره اقسام د بندګۍ دی هغه رب العالمین پورې دی خاص دله موږ تیار نه یو. درې مجالس معنا کړی چې لا حاکمیت الا لله، حاکمیت منی مگر د الله. دام د مخکې معنا نه یو جز دی، لیکن په دې مقام کې دا مقصودی معنا نه ده. وجه دا ده ک چیرته الله عز وجل خاص په دې حاکمیت باندې، لیکن بندگی د غیر الله وکړي شي، نو په دې مقام کې به توحید را نغی، بلکې موږ به دې چې حاکمیت د رب العالمین او د ازمکه د رب العالمین او د ټول اقسام د بندګۍ د رب العالمین پورې خاص دي. دغه پورې دی وشي دا. ځکه ابتدا کې موږ دا خبره ذکر کړو چې توحید متعدد اقسام دي. توحید ربوبیت دی، توحید الوهیت دی، توحید الاسماء والصفات. د ربوبیت باره کې به دا خبره موږ ذکر کړه چې دا څومره مخلوقات پیدا کړي دي، دا یوازې رب العالمین پیدا کړي دي.
هیڅوک د رب العالمین سره به دې کې شریک نشته. او الوهیت به دوه اقسام دي، یو توحید د عبادت دی، بل توحید د حاکمیت دی. توحید د عبادت دې ته ویل کېږي چې دغه څومره اقسام د بندګۍ دی هغه د رب العالمین پورې خاص دی، که عبادت قلبي دی، که هغه بدني دی، که هغه لساني دی، که هغه مالی دی، که بل دی. او حاکمیت تکوینی او تشریعي. او فی الاسماء و صفات دا معنی چې قرآن او سنت د رب العالمین څومره نمونه ذکر کړي منګه منو کوم چې دغه د شان سره مناسبه، نه پکې موږ تحریف کوو، نه پکې موږ تعویل کوو، نه پکې موږ تفویض کوو، نه پکې موږ تجسیم کوو. نو الغرض لا حاکمیت الا لله، کدا معنا موږ وکړل ته لا اله الا الله چې حاکمیت بنی مگر واسه د رب العالمین خبره درست سره، لیکن نور اقسام د بندګۍ به د رب العالمین پورې نه خاص کیږي، هغه به نور خلکو له ثابت شو، دا نقصان راغی. او چا چې دا معنا په دې مقام کې کړی دا، لکه دویم قسم جماعت د سیمانګانی کړی دي چې لا خالق الا الله، دا معنا په دې مقام کې مقصود نه راوځي دا چې د مکی مشرکانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به جنجال نه کوو. او چا چې دا معنا کړ چې لا معبود الا الله، دا معنا غیر صحیح ده، ځکه معنا دا شو چې ان کل معبود بحق او باطل هو الله، هر معبود چې هغه په حق کې باطل هغه الله دی، په هغه نور مخلوقاتو کې په هغه نور معبودانو کې رب العالمین به حلول کړی دی. نه، بلکې لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، نشتره حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین نه. دا وته معنی دی باندې وسام په اول پکار دي، ځکه امام علي شرح المانی کې ویلي دي چې علم لرل په لا اله الا الله باندې دا ضروري دي. زمون ډېر انسانان په دې باندې پیږي نه چې لا اله الا الله څه معنا، لا معبود بحق، کلا نفس معبود الا الله، او کلا خالق الا الله، او کلا حاکمیت الا لله. ارکان د دې کلمې دوه ارکان دي، یو نفي د لا اله الا الله، لا اله یعنی معنا دا شولا چې ته به نه پکې ټول اقسام د بندګۍ د هغه چانه چې د رب العالمین نه پکې خو دغه بندګۍ کې دي چې هغه ټول ختم دي. چا که د ملائکو بندګۍ کړي، که د انبیانو کړي دا، که د مړو کړي، که د ژوندوي کړي دا. او اثبات به پکې وکړي دویم رکن دا چې الا الله، یعنی ثابت پکې د اقسام د بندګۍ فقط او فقط رب العالمین لپاره شریک به سره نه جوړي. دلیل چې بدی باندې چې بدی کې دوه ارکان رااله، یو اثبات او بل نفي. اول نفي شو چې لا اله الا الله، څومره اقسام د بندګۍ چې رب العالمین را بدی خو بل چا پورې نشي کېدلې، او الا الله څومره اقسام د بندګۍ چې فقط او فقط رب العالمین پورې دا خاص دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله القواعد النورانیه کې به اشپارس کې د بندګۍ ذکر کړی دي چې کوم یو څنګه او څنګه. دلیل په دې باندې خبره باندې هغه دا قول رب العالمین دی، فمن يكفر بالطاغوت، چا چې انکار وکړ د طاغوت نه، دا نفي ده، ويؤمن بالله، ایمان راوړ پر رب العالمین باندې، دا اثبات ته یقینا دې سړي پنجه ولګول بالعروه الوثقا، په مضبوطه کړای باندې. نفي مقدم، اثبات رس راغی، ځکه پاګه کې تخلیه ان رضائل بنینونو کې تحلی بالفضائل، او قانون درجه تخلیه ان رضائل مقدمه په تحلی بالفضائل باندې. او دا دوه ذکر کړل چې کله انسان کفر بالطاغوت کوي لیکن ایمان بالله نه لري، کله سړی ایمان بالله لري خو کفر بالطاغوت نه کوي. دین د اسلام لراغه دا خبره وکړه چې اول به کفر بالطاغوت کې دغه نور سره ایمان بالله به ولري. مضبوطه کړه عبد الله بن سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ویشین چمن دی پای کې د کجورو ونه ده، پای کې وکړې د دې له خوب کې ملاس راوچ چې راوچ ما کړې مې پلاس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ثبات ته په دین د اسلام باندې الله عزوجل تعالی مرګ راوړي، مړکیږي په دین د اسلام خاتمه پرې کوي. او مخکې موږ دا ویلې چې سړی په دین د اسلام باندې وګړي ثابت قدم شم د غیر لپاره 25 وشکاره پکاره دي. اول د رب العالمین سره محبت، دریم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي، دریم د کافرو په مقابل کې سختی، څلورم جهاد په سبیل الله، پنځم د دین په اړه کې د شان نه ایریدل، شپږم ظاهر او باطن برابرول، وهم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، اتم الوسطیت افراط تفرید نه کول، نهم خیسه اخلاق، لسم نیکان ملګری انتخابول، یو لسم الاقبال بالقران، قران له متوجه کېدل، دولسم التزام د شریعت، درلسم د انبیو په واقعاتو کې سوچ، څوارلسم د رب العالمین نه دعا غوښتل، پنځلسم یو صحیح لار انتخابول، شپاړسم پر صحیح لار باندې د خلک دعوت ولا، ولسم ځان له تربیت علمي او عملی، اتلسم مستقبل د اسلام نړل، نو نسم دیونه ک عالم خاله ورتل، شلم هغه اسباب استعمالو چې په هغه باندې سړي له ثبات راځي، یوشتم د دشمن په هاهو باندې نه دوکه کېدل، دویشتم د دنیا په انعاماتو کې سوچ، درشتم د آخرت په انعاماتو کې سوچ، څلورشتم د دنیا د عذاب نه هره، پنځشتم د آخرت د عذاب نه هره. دې ته ویل کېږي به اسباب الثبات. قرآن کې الله عزوجل فرمایي واذ قال ابراهيم وشکل ابراهيم عليه السلام ویل ابراهيم معنا مې ربان پلار. هغه انسان چې اول د خپل اضافه وکړه ځان لري کړه د 8 کلو په عمر
مهمان نواز منبر باندې اول ناس د سراویل اول ایجاد کړي چې استعمال کې تر د رب العالمین د پاره والده د سر په دې منځ کې د لار جوړه کړې ده په ګیره کې سر کې سپینډال وي اللهم زدنی نورا شجره نسب ده ابراهیم ابن تاروخ ابن ناخور ابن شارو ابن ارغو ابن شالق ابن عابر ابن فالخ ابن ارفخشن ابن سام ابن نوح علیه الصلاه والسلام لابيه دي خپل پلار ته ویل شیخنا مراد اذر دی سیتری کړي چې دلته کې اذر نه دی مراد وای دا پلار نه دی مراد بلکې تری دی خدا قول دا ظاهر د قران خلاف دی وقومه دي قوم ته چې انني یقینا زشیم بیزار مما دا اغسن تعبدون چې تاسو تر مدد شوی دی ویل کېږي نه پی او الا الذي فطرني شوا دا اغساتنا چې پیدا کړي مدا اثبات دی و انه سيهدين زت شرع رب العالمین وما لا رخي هدایت به مالکي د هدایت لپاره به متعدد اسباب مخکې من ویلو چې منځو دویم کعبه وا دریم جهادو څلورم قرانو پنځم انابت څلور اقسام لري بالدعاء بالعمل الصالح بالتزرع بالمجاهده شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وم د قشانه اهل فرمای د رب العالمین فضل او اتم د رب العالمین رحمت نه هم قوي ایمان لسم د مؤمنانو د قتل نزان ساتله نتیجه دار وته چې انسان لا اله الا الله کله پیدا ورکی اهل علم فرمایي چې کله معنا او پیژني او عمل وکړي دی په دې مقتضا باندې عمل دی په مقتضا دا معنا چې رب العالمین را بده په څومره معبودان دي داخله کې بندگی کوي هغه ټول نبی او یوازې اقسام د بندګۍ رب العالمین پورې خاص دي الغرض کلمه التوحید موږ ویل لا اله الا الله اله اسم دی الا الله دې خبره دی دې څلور معناګانې موږ وکړي لا معبود بحق الا الله نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله دا درست معنا ده چا دا معنا کړی چې لا معبود الا الله دا معنا غیر صحیح ده ځکه دې دا معنا شو چې هر معبود چې هغه برابر خبره ده حق باندې که باطل باندې هغه الله دی بیا خو هغه نور الوهیت ثابت شو لا خالق الا الله دا معنا چا کړی دام صحیح نه ده و الا کې د مکیر مشرکان به جنجال پیغمبر سره نه راتلو او لا حکمیت الا الله دام صحیح نه ده تر څو پورې چې هغه نور اقسام د بندګۍ رب العالمین پورې خاص نشي او الا الله کې موږ دوه ارکان ویلي اول لا اله نفي او الا الله اثبات نفي مقدم اثبات رسا تخلي ان رسائل مقدم د تحلیب الفضائل باندې سبب ان شاء الله د کلمې د توحید شرعي ذکر کو چې دې شرعي چری الله رب عزت موږ تاسو یقیني موحدین جوړ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین